اول خو جناب وفا صاحب ته هم ستړی مه سي، ټول ستړي مه سئ. ښه، دغه افرادو باندې خو دې خبرې وکړلې، کله کله ضروره وي چې سړی ورباندې وغږېږي، ځکه دا افرادو نه ټولنه جوړېږي چې تر څو پورې د ټولنې هغه اول عنصر جوړ نه سي، بیا ټولنه نه جوړېږي. یو شی چې زه په دې انسانانو کې ډېر زیات کنفیوز یم، هغه دا ده، په ما او په ماته ورته خلکو باندې چې دا خلک غږېږي او دا لاندې اورېدونکي اوري، نو زه ورته سوچ کافر ښکارم چې دا څه ظالم او کافر او بد اخلاقه سړی ده. که دا څوک من چا نه یم پېژندلی، هغه وایي چې و دغه منفور انسان مخته رانیسي. ټولې خبرې داسې ښې جالبې جالبې کوي، دومره روغې روغې خبرې کوي چې دا خلک حیران پاتې چې څومره ګنده سړی به وي. بیا چې زه خبرې کومه، د ما په نظر باندې البته که یا به فکر داسې کوم، دا خلک وایي چې وایي هغه سړی چې خلک ورباندې غږېدله خو ډېر بد سړی و، مګر همدغه سړی خو چې دا غږېږي دا خو ډېر ښه سړی ده. دا د انسانانو د نطق او د انسانانو د ژبې او د انسانانو د هغه پورې دا خبره کوم چې څومره موږه نرم چلند کولی سو، څومره ښه ځان سپینولی سو، څومره ځان مهمولی سو، څومره ځان پاکولی سو، څومره ځان مظلومولی سو، څومره ځان په حق باندې ثابتولی سو. یعنې دې انسان ته د نور مخلوقات ځکه په دوه لاسي سلام کوي چې واه خدایه چې دا څه رقم ته انسانان دې پیدا کړي. یو. دویم، زه تاسو ته د ستونزې ځای ښیم، ښه، بیا به نظر کاکا ورباندې نظر ورکړي، وفا او دا ټول. د طالب او د جمهوریت موضوع یو څو دقیقو لپاره په ځای پرېږدئ. تاسو باور وکړئ ما د دې ټولنې نفس پیدا کړی او زه تاسو ته له ثبوتو سره در کوم. غم دلته بیرته پښتو ته راځي، غم غیر پښتو ته راځي، غم ترک ته راځي. زه ثابتوم اوس درته ښه. له کومې ورځې نه چې پښتانه لږ را بیداره سول او ویې ویلې چې موږ پښتانه که لر یو که بر یو، نور په موږ ظلم مه کوئ، صرف همدومره په موږ ظلم مه کوئ. دا نه وایي چې موږ ته حق راکړئ، دا راکړئ، ظلم مه راباندې کوئ. د ما په ژبه ظلم مه کوئ، د ما په نسل ظلم مه کوئ، د ما په فرهنګ او کلتور باندې ظلم مه کوئ. نو د دې په مقابل کې هغه کسان، که هغه ترک وو، که د بخارا وو، که د فارس وو، که د هندوستان وو، که د پنجاب وو، که انګریز وو، هغوی خو دا څو کاله لسیزې په پښتون ظلم وکړه، پښتانه په مقابل کې ورته ودرېدل. په سوشل میډیا کې البته، نور په عملي میدان کې هلک درېدلي یا ډېر. نو هغه خلکو سټیپ بک وکړه. ښه د ما دې خبرې ته غوږ ونیسئ. سټیپ بک معنا په دې چې یو سټیپ شاته لاړل، پوه شول، ځکه پښتون کې خو انرژي ډېره زیاته ده، خو دغه اوس هم 1% پښتون هم د ځان او د پښتون د مظلومیت د خلاصولو لپاره کار نه ده کړی. 1%. دا 1% خلک ټول پنجاب شاته بوته، انګریز یې بوته، فارس یې بوته، ترک یې بوته، بل یې بوته، میدان دلته خالص. دا دوی څو سټیپه شاته لاړل، دلته میدان خالص. منګه پښتانه باید اوس په دې خالي میدان کې ورسو، ځکه ته به تر څو پورې ورځې دوی به شاته کېږي، ته به ورځې. دا د جنګ او د مقابلو اصول دي، تر څو پورې چې هغه کوم کنډه و د تا او د ده ترمنځ چې هغې نه یې واړی، چې کله له کنډو نه واړول، بیا به ته خپل مرز راواخلې او په فرهنګي مرز دی، د ژبې مرز دی، د نسل مرز دی، دا به وتړې چې نور خلک په تا باندې را نسي او دا خپل کور به جوړ کړي. موږ په دغه حالت کې یو. کله چې دغه خالیګاه په دې سوشل میډیا کې هغو د پښتنو مخالفینو چې د پښتون په جامې کې راغلي دي، هغوی ولیدله، نو دوی هغه خالیګاه ډکه کړله. د دې په ځای چې پښتونه خالیګاه ډکه کړي، هغه خالیګاه هغو غیر پښتنو ډکه کړه. زه نومونه درته اخلم چې هغوی د پښتون په جامې کې تر اوسه تا سره ننوتي دي. موږ ته یې ویلې، موږ پښتنو ته یې ویلې چې دا د خو زه پښتون ما ډکه کړل، ته مه راځه. ما ور پرېښوده دا خالیګاه چې زه خو یو هر چا چې ډکه کړل، دا دې ډکه چې ګورو، هغه بیرته د پښتنو پښو ویلو پسې راغله. مثال دغه خالد صدیقي
د خالد صدیقي ما نه په سپیس کې یو ورځ پوښتنه وکړه، زه په ده شکي وم. د به هر وخت کې که پیر ده که خالد صدیقي ده، دوی 24 ساعته د پښتنو مسیرانو ته کنځا کوي. احمدشاه بابا ته کنځاوې کوي، میرویس خان نیکه ته کنځاوې کوي، امیر عبدالرحمن خان ته کنځاوې کوي. یوې نیمو کنځاګانو په دې سپیسو کې موږ هم ورګډ سو. دغه خالد صدیقي عین رقم ظاهرشاه ته کنځا کوي، ګلبدین ته کنځا کوي، اشرف غني ته بد وایي، بل ته بد وایي. چیرته چې پښتون د دی ورته بد وایي، منظور پښتون ته کنځا کوي، علي وزیر ته کنځا کوي، هغو پښتنو ته هم بد رد وایي، دی ته هم بد رد وایي او ناریم او په پښتو باندې کوي. نو موږ خو دلته وایو چې خو زه خپل پښتانه دي، بیا په دوی کې چې کوم لکۍ غونې مرضي هغه درته غټ کي. ته د یو پښتون په څیر باندې هغه شیان چې وینې ته وایې دا خو رښتیا ده ورکې. ته انسان یې، طبیعي خبره ده چې په هغې باندې ځورېږي. مثلا ما ته د پاچایانو په مورد باندې چې خبرې کېږي، زه پاچایانو نه خوشحاله نه یم. زه له پاچا نه په دې نه یم خوشحاله چې ده نه د ما ژبه او فرهنګ خراب سوی. دی په دې ته نه ده خوشحاله چې دا پښتون و. پوهېږئ زه څه وایم؟ ستونزه د پاچا سره زم لرم، پیر یم لري، زیم لرم صدیقي هم لري، زیم لرم یو تاجک هم لري، زیم لرم یو ازبک هم لري، زیم لرم یو پنجابی هم لري. د ما له پاچا سره ستونزه دا ده چې وروره تا د ما دا ژبه ولې خرابه کړې، تا دا د ما پښتون ولې ځپلی، تا د ما د افغانستان ته ولې کار نه ده کړی، تا نه د لوی افغانستان ولې وړکی سوی. د ما دا ستونزه ده ورسره. د دې نورو خلکو دا ستونزه ده، ته ولې پښتون وې او په موږ د 300 کاله حکومت کړی. مګر هم دا چې ما له ځان سره ودرئ، د دې په خاطر باندې دی دا خبرې ته نه هغه کوي راجګوي چې تا ته ووایي چې دماغ په دې جنجال ده چې دا نسلا پښتون ده. دی هغه خبره ما ته کوي چې په کومې باندې د ما په هغه خو نریټیو خو دی پوهېږي ولا دا پښتو د پښتو باندې خبرې ولې نه شوې کولی. ځکه موږ ورته په غوسه یو. موږ هم راواخلو درم. حکمتیار ته ولې په غوسه یې؟ حکمت ځکه په غوسه یم چې د کابل ړنګ کړی. زه هم حکمتیار ته په غوسه یم، دویم ورته په غوسه دي. زه حکمتیار ته په دې په غوسه یم چې تا قتل کړی، تا د پاکستان خبره منلې، افغانستان دې ړنګ کړی. د ما د قرآن وایي چې دوی په دې ورته په غوسه دي ته پښتون یې. زه ثابتومه دا ټولې خبرې. زه طالب ته په دې په غوسه یم چې طالبه تا بمونه الوزولي، طالبه تا پښتون وزلی، پښتون ډاکټر دې وزلی، پښتانه مکتب ته نه پرېږدې، ته د ډیولپمنټ مخالف یې، زه تا سره په دې مخالف یم. دغه مخالفت د ما او د طالب سره حل کیږي. وبه وایي چې وروره جنګ و انقلاب و دا و هغه دغه د 100 غویان به حلال کم چې د موږ له طرفه څوک مړه دي، یوازې ته نه یم مړ، زه مړ یم. خو غلطي وه، ښه و بد و جهاد و امریکایي راغلی هر څه نوم چې ورکوئ، 100 غویان به حلال کړو. الله تعالی د طرفین چې څوک وژل سوي د شهیدانو په جنګ کې حساب کړي، الله تعالی د ټولو زخمیانو ته صحت ورکړي او باقي ماندهو ته د الله تعالی صبر جمیل. دا به پکې خیرات کو. دا اصل دغه د ما مسله ورسره حل سوه. خبله څه ستونزه لرې؟ بله ستونزه مې دا ده در سره چې دا مکتبونو پوهنتونونو باندې لږ پیسې مصرف کړه، دا جوړ کړه. اوکې مکتبونه خلاص او پوهنتونونه چې دي د تاسو لپاره چې تاسو جبران سي، موږ به 10 اضافه پوهنتونونه جوړ کړو. دغه ده، دا مې درته جوړ کړو. دوه خبره خلاص. ښه نظام کې در سره ستونزه لرم، راځه په نظام به داسې سره دا خبره جوړه کړو، یو به شورا جوړه کړو، یو به انتخابات کړو. مثال وایم خبره دا درې. نور څه ستونزه لري؟ زه نور ستونزه نه لرم. ها دې بل ته اوس ووایه چې ته څه ستونزه لرې. آیا که مکتب هم درته خلاص کړي، 10 پوهنتونونه هم درته جوړ کړي او یوه لاره در سره د دیموکراسۍ هم تمثیل کړي چې نیمه دیموکراسي او حاکمان طالبانی، یو شورا جوړه سي، په دې کې به طالب حاکمي. ته منې؟ نه. ولې نه منې؟ طالب باید له منځه لاړ سي. ته ځکه نه منې چې دلته تا له طالب سره نسلي جنجال، د نسلي جنجال دی چې له چا سره راغی چې تر څو مړ نه یي ته نه منې یا بې عزته نه سي ته نه منې. ته باید طالب بې عزته کې، ته باید طالب مړ کې، ته باید طالب له صحنې نه ورک کې، د دې په خاطر چې ته له طالب سره نسلا جنجال لري، ته د طالب له وینې سره جنجال لري، ته د طالب له پښتو ویلو سره جنجال لري، ته د طالب له فرهنګ سره جنجال لري، ته د طالب
له قوم او قبیل سره جنجال لري، ته طالب نورزیتوب سره جنجال لري، ته طالب امازیتوب سره جنجال لري، ته طالب له هوتکی سره جنجال لري، ته طالب له توخي سره جنجال لري، ته طالب زدران سره جنجال لري، ته طالب منګل سره جنجال لري، ته طالب له پښتون بودان سره جنجال لري. نو ځکه د تاسو د طالب مسله نه حل کیدونکې ده. څوک دا جنجال ورسره لري؟ امدارد. ټول هغه پښتانه چې دا په ښار کې رالوی سوي دي او دوی سالمه تربیه د پښتو نه ده لیدلې، ولو که پښتو خبرې کوي، دوی ته پښتو هېڅ معنا نه لري. متاسف یم ځکه د دوی پلرونه د پاچایانو د تاثیر لاندې راغلي او پاچایانو داسې دوی روزلي دي چې پښتو مختو کلتور ملتور نسته. اوس د منګ او تاسو په دې سپیسونو کې څوک جنجال جوړوي؟ پیر. ټول هغه نامعلومه او مجهول اشخاص چې د هغوی هیڅ رقم ته هویت نه ده معلوم، نه قوم معلوم ده، نه تاسو به وګورئ په ټول عمر کې د ما دغه یوه تجربه واورئ، څوک چې قوما نسلا نسبا وینن د دغو له عمله ورکو، دا به د پښتنو مخالف او چې د دوی دا نو صدیقي ماته وایي چې دا فورمولیان څنګه خلک دي؟ فورمولیان. نو ما ورته چې فورمولیان خو ډېر ښه خلک دي، ځکه زه خپېدلم چې له دې پسې وروسته د کومه بله مسله پیدا کېږي که نه. مل فورمولیان خو ډېر ښه خلک دي او دا او دا او دا او دا او دا چې صفات مې وکړه، ولا وایي موږ خو فورمولیان یو. او دی له زر کاله پخوا فورمولای ترک و، زر کاله 2000 کاله پخوا دی فورمولای ترک ده، دی دومره نر او باغیرته ترک ده چې نن راغلی تا پښتون دلته وزنیم، تا پښتون مصر ته کنځام کوي او دی تا نه ترک فورمولای ګټي. ته دومره د خدای په قهر ککړ پښتون یې چې له دغو خلکو نه هم نه شرمېږې، له دغو نه هم نه شرمېږې. 2000 کاله پخوانی نسل پالي، ته نن هم پښتون یې، پرون هم پښتون یې او 1000 کاله وروسته به هم پښتون یې. ته غول غونې ویده یې. ما نو ورته یو ورځ ویلې چې ته دغه ما سره یا د نورو پښتنو سره چې ستونزه لري، دغه ولې فرمول بودان د 2000 کاله پخوانی فرمولي بودان او ترک بودان دی دلته اوس په افغانستان کې هغه کوي، تاسو تر دې اندازې پورې پست او تر دې اندازې پورې متعصبه او فاشستان کېدلی سئ؟ خبرې دي د پښتون اوسېدل دي، د پښتون ټول دا 300-500 کاله په افغانستان کې اوسېږئ، لا تر اوسه ته فورموله دی راجکس له یو بل بې هویته او مجهول سړی چې پیر ده. پیر کله وایي زه د لغمان یم، کله وایي زه د لوګر یم، کله وایي زه کوچه یم، کله وایي دا یم. پیر چې راووته شاړی ده. موږ خو دا نه وایو چې شاړی بد دي، شاړې د موږ ورونه دي، فورمولیان به هم د موږ ورونه کړو، مګر هم ته د دې په خاطر چې شاړی یم، ته اوس راجګېږې د 1.5 میلیونه پښتانه د دې په خاطر باندې وزنې او له ثانیې نه ورکوې چې ته شاړی 5 کوره راجګ سې، ته هم په دې پښتنو باندې حاکم سې. سیریسلی. او بیا ته شاړی لاړ چې لکه حضرت علي دې چې له هماغې شمالي ټلوالې سره معامله درلوده، خو ته هم هماغه چې ټول جلال آباد یې ټول مشرقې راواخیسته، د هغوی په زور باندې قتل نه کړ. ته خپله وایې چې د ما ورونه وژل سوي او دا او دا او دا دي، خود به وژل کېږي. کوم ښه کار تا کړی ده چې ته به ووایې چې دا به نه وژل کېږي؟ ته یو شاړی راجګ څه له بل فورمولي سره یو ځای څه یو بې مور او بې پلاره کس پیدا په نوم د فنګ. فنګ څوک ده؟ زه په خدای هم درته قسم خورم، په قرآن هم درته خورم چې دا وچ ککړ د نه پوهېږم چې کومې نړۍ خو د خلکو استخباراتو ته کار کوي. وچ ککړ د ده دا نرمه لهجه، د ده دا بې هویته ځان، د ده دغه پښتنو پورې لګېدل، د ده دا ځان ډېر کلک پښتون او جمهوریتۍ بالل، د ده دا ترمینالوجیانې چې دی ترې استفاده کوي، د ده دا کوډونه چې کومو کوډو باندې دی خبرې کوي، د ده دا دلته یو ناڅاپه راتلل او په کوم وخت کې کوم ورځ باندې چې طالبان له پاکستان سره مخالف سوي، د پاکستان په جبهې کې خلکو د پاکستان له خوا نه د خلکو جبهې قوي سوې. فنګ تا پرون ولې د طالب په مقابله کې نه درېدې؟ کومه ورځ چې طالب او پاکستان جوړو دا ټول غلي وو. زه درته یو خیم، کله چې طالب او پاکستان جوړو، پنجابی جوړو،
دا ټول غلي ناستو. کله چې طالب او پاکستان سره مخالف سول، درم د طالب مخالفین، هر هغه کس چې د طالب مخالفت د پاکستان د جنجال نه وروسته شروع کړی، دا ښه فورمول ده. بیا یې وایم، هر هغه چا چې د طالب مخالفت د پاکستان د بمبارۍ نه وروسته د طالب په مخالفت کې جدي عکس العملونه پیدا کړي یا جدي را پیدا سوي، د خلکو ټول سره لس کوېشن مارک ولیکئ. وروره ته ولې او له کومې ادرس نه؟ بیا ته ورته وایي چې دا ځان معرفي، زه خو په افغانستان کې یم. داسې کوئ که موږ ویده یو. وروره ته په افغانستان کې چې وایي دغه طالبان کولی سي، او ته له دې ډارېږې چې طالب ما پیدا نه کړي، طالبان کولی سي چې دا ته سپیس ته راننوځې، مایک خلاص کې، همدغومره تا ضرورت ده چې تا هغه لوکیشن معلوم کړي چې له کومې کوټې نه خبرې کوې، له کومې کوټې نه. ځکه تا انټرنیټ پروتوکول په نامه باندې، انټرنیټ فاکینګ پروتوکول په نامه باندې هر انسان لکه څنګه چې موټر نمبر پلیټ لري، دا د ما وي تا د انټرنیټ که وای فای ده که د موبایل انټرنیټ ده، زه به په دې باندې پوه کړم دغه هر یو انټرنیټ نمبر پلیټ لري لکه د موټر نمبر پلیټ، او دغه نمبر پلیټ ته آی پی وایي، یعنی انټرنیټ پروتوکول چې ته له انټرنیټ سره پروتوکول کوې یا پروتوکول ده. کله هغه د پروتوکول انټرنیټ پروتوکول نمبر د هر چا معلومیږي. کله چې ته دا د انټرنیټ د پروتوکول یا آی پی نمبر پیدا کړې، او هغه په 1 منټ کې دا اوس د چا زه پیدا کړم درته پیدا کوم، چې دې پیدا کړ، ته راخلې دا خپل سافټویر یې دغې ته ورکوې چې دغه انټرنیټ پروتوکول، ځکه یو موبایل په عین وخت کې په 2 پروتوکولو باندې نه وي دغه، او په دې وای فای کې بیا داسې ده چې 10 دانې آی پی ولري، بیا دغه آی پیانې سره په دې نیټورک چې جوړ کړی دا لوکل ایریا نیټورک دا او یو وایډ ایریا نیټورک د دې کې بیا دغه د 10 کمپیوټرو منځ کې د آی پی سره تغیریږي. کله یو کمپیوټر تا ساين سي، کله بل ته سي، نو دغه د ما اصلي کسب د خو چاته زه نه وایم چې خلک رانه ونه ډار سي. نو بیا کېدلی چې نن د وای کمپیوټر آی پی یوی او 2 ساعته وروسته د وای کمپیوټر آی پی ایکس ته لاړه سي، خو کوټه یې یوه ده، دا بلډینګ یو ده، دا ځای یو ده، هغه هم په وای فای او په دې نیټورکونو کې دا شی کېږي، او د موبایل کې دا شی نه کېږي. ښه، کله چې د تا انټرنیټ دغه کوم هغه موبایل یې چالانې، تا نمبر پلیټ ته دغه اوس وفا ته زه وایم، وفا دا د ما خبره واوره، ته لاړ څه د مخابراتو شرکت ته ورته ووایه د ما د بل ورته دغه کسان دي دغلته غږېږي، د غږېدان په واوره، ورته دغو کسانو آی پی نمبر ماته پیدا کړه، له آی پی نه ماته ووښیه چې دا چیرته اوسېږي. تا ته به ووایي چې دا په اسلام آباد کې اوسېږي، دغه کار لږ وکئ، لطفا دا کار وکئ، د ما په مورد هم وکئ، د بل چا په مورد هم وکئ، د دې په خاطر نه، صرف د خلکو دروغ معلوم کړئ. وروره ته په اسلام آباد کې ناست یې، دا چې اوس موږ دومره بدبخت یو دې شیانو ته اهمیت نه ورکوو، یا په اسلام آباد کې ناست یې، یا په دوبۍ کې ناست یې، یا په یو بل ځای کې ناست یې، او معاش درته را روان ده، له خدای نه نه ډارېږې، له رسول نه نه ډارېږې، نرم کېږې، او دلته راسې کله په یو پښتون ټاپه ولګئ، کله په بل پښتون باندې ولګئ، کله په بل ولګئ. پښتانه خواستنم دغه امام نه نیولې تر بله پورې نه انډیوالي پیژني، نه شخصیت پیژني، نه دا شیان ورته معنا لري، میچورټي لیول د موږ ډېر کم ده، هیڅ رقم پاس نه سره لرو، دا نه لرو. د موږ په ټولنې کې غضب همدا ده چې موږ ته هر سړی راغی، یا 2 ښې ټوکې وکړې، یا 5 خوږې خبرې وکړې، موږ ټول همغوی پسې روان یو. موږ ته هیڅ دا فرق نه لري، د موږ او د هغه میږو هیڅ فرق نه کېږي. هغه بیت یې پسې ویلی وایي پسه چې ده روان ده په ګیا پسې، ده ته یې فرق نسته شپون ده که کساب، داسې یو شی ده. دغه د موږ چې ګوسپندي ملت راته وایي، خو همدا خبره ده. ګوسپندیان ځکه یو چې ما بیچاره دا 20 کاله ځان درته اوبه که، یو څوک راسي، نه عکس ته ده، نه نوم سته ده، نه نشان سته ده، نه ښه سته نه بد سته، مګر هم خوږې خبرې درته کوي، د تا د زړه خبرې کوي. د ما دا 20 کاله معلوم ځان او دغه کس نامعلومه ځان، تاسو ته دا معنا لري، خو هغه پسې وکړه دا خبره، ما پسې خو یې نه ده کړې. مګر زه دا مردانګي لرم، دا نارینتوب لرم چې د ما په وړاندې څوک دا کار د ما د یو شناخته په مقابل کې وکړي، ولو که ما مخالفه مي، تاسو زه لیدلی یم، زه هغه سره ډېر زشت چلند کوم، ورته وایم چې ځان دې معرفي نه کړې، د ما هغه دښمن چې زه یې پیژنم له تا شرف لري، get the fuck out of here، دا اندیا چې. مګر تاسو کې دا جرأت نسته، او دغه جرأت
یا دغه شهامت یا دغه مردانګي چې نه لرئ، دا په دې معنا نه ده چې زه دې ته مجبور یم یا ولنریبیلیټي لرم یا اسې پذیري لرم چې خیر د دا کار وکړي. نه، زه تاسو ته درس در کوم چې دا د تاسو شخصیت باندې بد اغېز کوي. همداسې لویېږئ، تر دې اندازې لویېږئ چې ډېر بې معنا غوندې انسانان به درنه جوړ سي. ستن مو نه ده معلوم، ملګرتیا مو نه ده معلومه. هغه شنګ چې ورته وایي، کاکګي م ورته وایي، شنګ هم ورته وایي. شنګ ته معلوم کو نر چې شنګ نه لري دا هېڅ معنا نه لري. په پالیټکس کې شنګ نه وو، په سوشل لایف کې شنګ نه لري، کاکګي نه لري. په بلکې ما لپاره حد اقل دا کسان مړه دي، مړه چې څوک شنګ نه لري. زه لرم. نو منظور مې دا دی ستاسو دا شی معنا نه لري. راسې بلم 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 ورته خاندي. بیا وایي چې ما ته میسیجونه کوي، تا پسې داسې ویلې، ما ته د میسیج وکړو دا دې کور ودان. تا ولې نه ورته ویلې چې دا ته څه وایې، دا خوله دې څه وایي، دا بل ځای دې څه وایي، ته یې څوک؟ اول دا خبره ولې مهمه ده؟ آیا تاسو څه فکر کوئ چې د تا لپاره چې څوک راځي او تا استفاده کوي، ابه د تا مخالفې خبرې کوي؟ تا چې څوک استفاده کوي ابه د تا طرفدارې خبرې کوي، ابه د تا د خوښې خبرې کوي، ابه داسې خبرې کوي ځکه چې همدغه فنګ د څوک ده دا دومره ویښیار د زه ویښیارتیا هم منم، زه نرمتوب هم منم، زه چالاکي هم منم، زه سپین سترګي هم منم، هر شی منم، مګر مې د تاسو په مقابل کې منم، د ځان په مقابل کې نه منم. اوله ورځ باندې مې ویلي دې مل دا سړی د سړي زوی نه ده. مخکې له دې نه چې ما او د همدې په خاطر باندې ما باندې اټاک وکړ چې دغه سړی زه له دې صحنې نه لرې کړم. دا نور خاص نم ګوسپندیان دي، پسونه دي، دا خو تاسو به احترام نه لري. یو ورته روم جوړ کوي، بل ورته اتاق جوړ کوي، بل هله پنګ راغی، پنګ پنګ دا ننم چې له پنګ نه تاسو زه خلاص نه کړم. دغه پنګ تر شا 100,000 نورې خبرې دي، ټول همدغه رقم راخلي او کلت کوي مو. هغه شی منم، یو کس چې شهیدیانې مایدیانې مو په وویلې دغه شي باندې نه، دغه به هم نه ویلي، ځکه چې دومره خو به هم بې ایمانه نه یی چې یو څوک د تا په اتاق کې د تا په روی باندې یو خبر وکړي او ته ورته چې وروره نو ما ترې ولې دروغ ویلي. دا خبره خو تا وکړه نو چې په زما نه دومره بې عزته مه جوړوه چې ما په وړاندې د خبره کړې ده. څوک چې معاش هم چاته ورکوي دا رقم ته نه ټریټ کوي چې د چا په وړاندې د 200 کسانو وړاندې یو څوک خبره وکړي او په ډېره نه وکړي او هغه بل کس ته ووایي چې ته به بېرته نه وایې چې دا خبره ما کړې. دا خو هغه پایینترینه درجه ده، خو بیا هم کور ودان چې هغه پایینترین ته خو راغلی. څه وایم زه دا وایم ګورئ ما لپاره دا شی مهم نه ده. سپېڅو ته به هم راځو، بل ته به هم راځو، بل ته به هم راځو. له طالب سره مخالفت دا د ما قانوني وجداني ایمانی وظیفه ده چې زه به کوم. زه ګورم ما ته نه طالب مهم ده، ما ته نه جمهوریت مهم ده، ما ته رښتیا م افغانستان او ولس مهم ده. هر څوک چې له ما سره باس کوي دا ځینې وخت کې زه طالبانو په شکل د اشکالو باندې طرفداري کوم، خو تا قرار ته مې سلواري ویلې دا فنګ منګ دی چې سرل دی چې پیژنه مې نه همدغ ته وایم، همدر ته وایم، بل ته وایم چې وروره زه او ته به په دې نه غږېږو چې طالب ښه ده او که بد. دا موضوع ماته حل ده. زه او ته په دې هم نه غږېږو چې طالب ګټه کوي که تاوان کوي. زه او ته په دې هم نه غږېږو چې جمهوریت ښه ده که بد. موږ په دوه شیانو غږېږو. یو په دې غږېږو چې حقیقت شی ده، څه کېدونکي د حقیقت شی ده، یو به په دې غږېږو. دویم به په دې غږېږو دغه طالب او دې نه راوروسته چې بل یو نظام راځي، په دې دواړو غږېږو چې کوم نظام د دې خاورې د دې ملت لپاره په ګټه ده. تاسو ټول راسئ چې څوک د طالبانو مخالف یې، ما ته 1% دا ثابته کړي چې طالب د افغانستان او د افغان ملت په ضد ده، په تاوان ده. ته چې کله مقایسه کوې چې طالب د افغانستان په زیان ده، ته مقایسه هلته کوی چې په مقابل کې بل شی ولرې، چې بل شی نه یې ته چې اوږد ونه لرې لنډ نه سي پېژندلی، ته چې شپه ونه لرې ورځ نه سي پېژندلی. پوهېږئ څه وایم؟ ته چې تور ونه لرې سپین نه سي پېژندلی. دا د انسان ده، دا د دنیا فورمول او فیزیک ده. ته چې تر څو د طالب په مقابل کې بل یو نظام ونه لرې، ته طالب نه سي ماته تشریح کولی چې ښه ده که بد. ته به ماته نه وایې چې په جمهوریت مه غږېږه. زه درته وایم چې په جمهوریت نه غږېږم، نو خو طالب خو بیا له منځه لاړ. دغه
جسمونه دا رقم ته دي چې 2 زولې ولري 3 ونه لري هغه په سترګو نه ښکاري. زه خلکو ته وایم چې دا پیلی چې ده 2 ډایمنشن ده ځکه دا هر شی 3 زولې لري چې 3D ورته وایي اوس 3D فلمونه راوتي دي. 3D معنا دا چې هر طرف دې معلوم سي. اوس خو عکس کې 3D نه ده خو دا خپل عکس هم چې هغه کې 3D کېږي. منظور مې څه ده؟ منظور مې دا ده چې ته هغه وخت کې طالب باندې غږېدی سي ته به ماته چې اوکې طالب بد ده صحیح د چا په مقابل کې بد ده د جمهوریت په مقابل کې عین تا خپل جمهوریت راوس میدان ته اوس ته ماته ووایه هغه مثال هم تا ته در کوم د ډاکټر نجیب د وخت جمهوریت در سره منم د ترکي د وخت جمهوریت در سره منم د داود خان د وخت جمهوریت در سره منم د تا شل کلن جمهوریت چې ښه د دې مقابلې کې د دا جمهوریت در سره منم راتلونکی جمهوریت چې تی په ذهن کې لرې او یو ځان سره د مصور کړی جمهوریت ده هماغه مصور کړی جمهوریت در سره منم له دې نه خو نور زه تا ته فلیکزیبیلیټي نه سم ښودی خوښه یې تا راسئ دا بحثونه لږ میچور کو دا بحثونه سیاسي کو دا بحثونه اخلاقونه روباسو دې دواړو کې یو ته راته ووایه چې د جمهوریت د شل کلن جمهوریت او د طالب مقایسه کوم زه درته وایم په هر اړخ اقتصاد او پلانکی او بستانکی ټول یا ته ووایه چې نه هغه جمهوریت کې لږ ستونزه وه ما یو بل جمهوریت ځان سره مصور کړی تصور کړی د هغه په مورد چې زه همغسې جمهوریت جوړم زه دا طالب در سره مقایسه کوم د تا تصور هم منم ته په تصور کې راته جوړ که چې داسې به رئیس جمهور انتخابات به کېږي په انتخاباتو کې به درغلي نه وي ټول وزیران به غلا نه کوي اخلاقي فساد به نه وي مالي فساد به نه وي هر شی چې وایي زه ټول در سره منم راځه همغه در سره مقایسه کوم ښه زه درته وایم چې ته ما ته غوږ ونیسه ځکه ته بیا کلې د کتابو نه د ټولنې بېسواده یې د ټولنې بېسواده د سیاست بېسواده د دنیا بېسواده د نسل بېسواده چې نسل چې شته وایي د فرهنګ بېسواده د کلتور بېسواده د رواجو بېسواده د جغرافیا بېسواده تاسو ټول 10 رقمه بېسوادي در کې وجې سوې له هغې نه یا همدرد جوړ سوی یا فنګ جوړ سوی یا پیر جوړ سوی یا صدیقي جوړ سوی یا قرار جوړ سوی که یې نه منئ یا نور سل نور که یې نه منئ وروره وایي چې شپه تیاره د مڼې په شمار دي دغه رقم ته اوپن چیلنج خو تاسو ته هېڅوک نشي درکوی آخري خبر د ما دا ده وروره زه جدي دا باقي خپل عمر د افغانستان په خدمت کې تېروم جدي کې تېروم جدا کې تېروم ما نور خپل هومورک کړی ما د خپل ژوند کې چې کوم شیان په ما باندې د خپلې کورنۍ حق و هغه مې ادا کړي تر خپلې وسې پورې صحیح اوس ما ته دا ده چې زه باید خپل ملک خاورې او خپل ملت او خپلې ژبې ته کار وکړم دا د ما قانوني وجداني اخلاقي هر رقمې چې بولي دا د ما حق ده چې خپل نسل ته کار کوم د ما نسل پښتون ده پښتون مسلمان ده څوک چې د اسلام مخالف ده یا د خدای پاک مخالف ده د ما دښمن ده پیریډ دی کې نور دا شی نسته ده چې زه ورته وایم چې تور ده او سپین ده زه نور که جنګ ورسره کوم که نه کوم خو ما سره په قطار کې بې دینه سړی یو سړی وایي چې وروره د ما ذهن کار نه ده کړی تر اوسه پورې ما لا ذهن کې خدای پاک نه ده تسلیم کړی مګر هم ټولنې ته ضرر نه رسوم لام لګیا یم فکر کوم چې خدای پاک ما ته هدایت وکړي او زه یې پیدا کړم دې سړي سره زه ستونزه نه لرم ورور هم ورته وایم غږېږم هم ورسره 10 ساعت خبرې هم ورسره کوم تر څو پورې خدای پاک موږ د هدایت وسیله وګرځي دې کس لپاره مګر ته چې راځې دین تخریبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چټیات وایه خدای ته چټیات وایه بیا د ما که پښتون یې کار څه بلای له ما نه آزاد څه ځکه د تا له وجې نه ټولنه کنټامینیټډ کېږي وایرسي کېږي او دا ټولنې ته ضرر رسېږي ته هم لرې سه او هغه کسان دې هم نه مانه لرې سي چې ما ته وایي چې نه دا خو دې دنیا کې دا شی نسته پښتون او پارس دا طالبان ځینې دا خبرې کوي دوی سره به د ما په همدې جنجال راځي چې وروره ما ته به دا نه وایي زه تا ته وایم چې ته پښتون یې د تا نسل سره ظلم سوی ته د ظالم مخه نیسي که نه زه به ثابتوم چې د تا پښتون سره ظلم سوی ته به جزا ورکوې که مې ثابته نه کړه زه ملامته که جزا دې ورنه کړه ته ملامته که ما په تا باندې دا کار کوو چې زه درته وایم چې پښتون راواخله ظالم یې که بیا مه کوه
ځکه دین به تاته اجازه نه درکوي چې پښتون ظالم سي او زه د ظالم پښتون طرفدار نه یم مګر زه تاته دا ثابتوم چې له پښتون سره هم له ژبې سره هم له کلتور سره هم له ده سره ظلم سوی پس دغه له ظلم خلاص که او څوک چې له ظلم خلاصوي دا دیني وجیبه ده تا چې دا کار باید وکړي نو زه دې ته راغلم که دې ته راغلم ممکن زه به نه پیږم دا هم در سره تاییدوم ممکن د ما به سر نه خلاصېږي اوس څوک سته چې د ما سر خلاص کړي څوک سته چې د ما په دې سر خلاص کړي چې دا ناس خلک چې په کابل کې دي فار ټایم بینګ دا د ما په کار دي فار ټایم بینګ دا د ما په کار دي که دوی غواړي چې ډېر وخت لپاره پاتې شي هم فرمول را سره شته که دوی وایي چې نه موږ 5 کاله پاتې کېږو هم یې فرمول را سره شته دوی د انتخاب کې وکړي که ما په کار دي دا 4-5 کاله چې تېر شول څوک به پیږي څوک به نه پیږي ما ته چې دې خلکو څومره د ما پښتون ته ګټه رسولې یو هم نه په پیږي بېسواده یې مطلق بېسواده یې دې خلکو څومره ګټه رسولې دوی به پښتو ته ګټه نه رسوي دوی به ارادي دا کار نه کوي غیر ارادي ماته ګټه رسولې ته دې پسې راته نښته ولا مکتب یې بند کړی دی جنکو پس کنه ته د جنکو مکتب نه سیاسي ګټه مه اخله ته ما ته ووایه په 15,000 کاله کې تا د پښتنو د جنکو مکتب په افغانستان کې چیرته 15,000 کاله کې راته وښیه زه یې منم د داود خان وخت کې راته وښیه د ظاهرشاه وخت کې راته تا د جمهوریت په وخت کې راته وښیه زه لاړم که ته لاړې زه په افغانستان ګرځېدلی یم که ته غولن ګرځېدلی موږ سروې کوله د اپیپ په نامه باندې افغانستان پرایمري ایجوکیشن پروګرام اپیپ APEP چا که لیدلی زه د اپیپ کوارډینیټر وم د افغانستان پرایمري ایجوکیشن پروګرام کوارډینیټر وم پرایمري ایجوکیشن زه ان جانب خرنې ته لاړم خرنې نور ته هم لاړم یوه خرنه مثال در کوم زه خرنې ته لاړم د پکتیکا مرکز ته په ټولو 23 ولسوالیو کې یو دانه لیسه وه تر لسم صنف پورې د سړیو تاسو وایئ که د جنکو یادوي د سړیو په جمهوریت کې یوه لیسه وه تر لسم صنف پورې 12 هم نه لاره مرکز د خرنې کې د پښتنو کټواز سلیمان خیل دلته پکتین په نامه راته ناسته وله مونږ هم سلیمان خیل ته غولې غول سلیمان خیل نومه به د پښتو دې هم نه ده زده ته هماغه پښتون یې چې د پاسوانانو د تاثیر لاندې راغلی پښتنو ته 24 ساعته د هر چا سره د پښتو لپاره ضد کوي چې پښتون څنګه دیجې ته ورسېده یا تا له لهجې نه معلومېږي ته پارسیوان یې فارسي چې وایي پر باندې وایي او پښتو چې بند کېږي ولا زه سلیمان خیل یم سلیمان خیل ته لاړ شه د سلیمان خیل د کټواز دي ته ما ته په کټواز باندې یو ورځ خبرې وکړه تا ټول عمر کټواز لیدلی ته سلیمان پیژنې څوک ده زه سلیمان خیل یم زه امازي په غټه کې بیرته سلیمان خیل دي پس کنه تا سره سلیمان خیل غم سته لاړم ښه ته ما ته وایې جمهوریت بیا ما ته وایې جمهوریت باندې مه غږېږه زه په جمهوریت ولې ونه غږېږم چې د ما د مټاخان د ما د خرنې د ما د خیرکوټ د ما د ازرې د ما د لوګر د خروار د ما د بل ځای کې یوه دانه لیسه د جنکو نسته د جنکو لیسې خو په پارسیوان باندې دي په ما خو نه دي باندې په ما ځکه نه دي باندې په ما پرون هم بنده وه زه نه وایم چې په دوی دې باندې سي او بیا هم زه وایم چې د جنکو لیسې دې خلاصې سي ایجوکیشن باندې د باندې خلکو سره جنجال ده مګر هم ضربه یې چا ته ډېره رسېدلې ضربه یې هغو خلکو ته رسېدلې چې ما ته اجازه نه راکوله همدې د سپي زمنو چې زه د جنکو مکتبونه خلاص کړم ما ته جمهوریت کې اجازه نه راکوله نه بجټ راکاو نه تعمیر راکاو دوی به لا دا خبره کوي طالب نه پرېږدي صحیح دی هغې خو نه بېغه نه تا ولې طالب امنیت نه نیو د خپلې سیمې امنیت دې نیو د ما د سیمې امنیت دې نه نیو لېږلې به دې 100,000 اردو لوی پکتیا ته به دې لېږلې او په دې سرحدو کې به دې اچولې او په دې مرز باندې په دې پوله باندې په دې نه پوهېږم کرښه باندې چې هغې خوا نه طالب روانه وړي دلته جنکۍ مکتب ووایي کنسټرکشن وشي سړکونه جوړ شي ولې دې دا کار نه کوو خو تا سره امنیت هم تا سره وزارت داخله هم تا سره وه دفاع هم تا سره و امنیت هم تا سره همدغه رقم دې د پښتنو سیمې ورباندې غولې تا قصدن دا کار نه کوو هم د کندهار تباه کړه هم د لوی پکتیا په تباه کړه نه دې کړه دا کار هلمند دې تباه کړه کندهار دې تباه کړه ارزګان دې تباه کړه په مالستان او جاغوري کې ګورې ارزګان له مالستان او جاغوري سره سرحد لري دغه ارزګان ولایت اجرستان په منځ کې د دې دواړو اجرستان کله د ارزګان سي کله د غزني سي زه لاړم شخصا زه
مالستان ته لاړم 7 ساعته د غزني له مرکز نه په موټر کې ډرایو کړی پوهېږئ زه هلته تللی په جاغوري کې په هغه وخت کې څو څلوېښت لیسې وې په کوم وخت چې پکتیکا په 23 ولسوالیو کې یوه لیسه وه څو څلوېښت لیسې یوازې په یوې ولسوالۍ کې وې او په هغې ولسوالۍ کې 14 د نجونو لیسې وې او دا باقي د وړکو وې او په بجټ یې د اکثرو دولت ورکاو ته پښتون چیرته وې هلته پښتون خو غږ نه کوه تا غږ کړی تر اوسه پورې دا لیسې ولې نسته نن راغلی ما ته د جنکو نمایندګي کوې پسکنه ما نه دا هغه کوي چې ته ولې دا کار نه کوې معنا څه منظور د ما د خبرو دا ده وروره چې زه تا ته ته راسه ما سره په دې خبره وکړه چې کوم ځای کې ستونزه ده ما ته خپل ملت مهم ده ما ته توخی مهم ده ما ته هوتک مهم ده ما ته سلیمان مهم ده ما ته شینواری مهم ده ما ته مومند مهم ده ما ته څکزی مهم ده ما ته بارکزی مهم ده خو دا څومره قومونه دي دا د ما ته مهم دي او د دې پورې که څوک ولګېدلی خولې کې مو ګوتې اچوم پرېږدم مو نه په قرآن کې مو پرېږدم چې 2000 ټاپې راباندې ولګوئ یک خواته راته خټک مهم ده وزیر راته مهم ده مسید راته مهم ده یوسفزی راته مهم ده او دا نور څومره چې دي چې ساپیان خفه نه شي ساپی او سالارزی خو لا پرېږدم مو نه یو زه چې درته ژوندی یم پرېږدم شینواری پاتې شو ډاکټر هغه شینواری مې یاد کړه غږېږه ډېر مې شینواری او مومند هر وخت کې زه یو ځای یادوم غول مه خوره شینواری او مومند مې یو ځای ډاکټره یاد کړه هغه دواړه سره یو ځای اوسېږم او یو ځای مې یاد کړي دي نو خبرې ډېرې او سر یو څوک تاسو ټول ته دا یو خبره کوم ګوري څوک چې د پښتون خدای ته وګوره بس ته تر ابده موږ به خپلې خبرې وکړو ناوخته ډېر کې غلی سو مننه سلامت اوسئ وبخښئ که زما نوبت شي زه به د خپلې خبرې شروع کړم